فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم. ډیرو محترمو د افغانستان اسلامي امارت مسؤلینو او راغلو میلمنو لیکوالانو شاعرانو ادیبانو او ټول هغه کسان چې د همدغو موضوعاتو سره ربط لري لکه رسنۍ او د لیکو لوستو او تعلیم یافته خلکو ټول هغه څه چې دلته کورونه دي که خوندې دي چې اشتراک لري او په دې غونډه کې د دې غونډې دپاره راجمع سوي دي یو ځای چې نن د هغه جوایزو چې هغه ملګرو ته ورکول کېږي د هغو په لیدو او د هغې په ورکولو باندې خوشحالیږي و ټولو ته ښه راغلی وایي و دغې غونډې ته. نور غونډه پای ته رسېدلې صرف یو دوې خبرې کول غواړم بیا به غالبا جوایز شروع کېږي. هغه مهمه دا ده چې الحمدلله ډېر غټ فرصت راغلی دی د ټولو دپاره. هغه دا دی چې یو وخت و چې چا به خپله لیکنه نسبه کولی د جامعې د حریت و ازادي و د اسلامي نظام و د خپل وطن د استقلال په باب به شی نسو لیکل کېدلی که به چا لیکلی هغه به یا هغه څوک چې په غرونو کې و په سختو شرایطو کې به و او یا که چیرې دلته وایي نو هغه به کله کله د ویرې سره مخامخ و. هغه مشکلات ټول الله پاک دور لرې کړله او موږ تاسې په یو آزاد افغانستان کې د یو اسلامي نظام تر سیوري لاندې کولی شو چې ټول څه هغه ولیکو ویې وایو و بل چاته یې ورسوو چې هغه زموږ د جامعې زموږ د وطن په خیر باندې وي او داسې خیر چې الحمدلله موږ مسلمانانو چې د دنیا او د آخرت د هغه خیر پکښې ورونو دې کې شک نشته چې دا ستاسې لیکنې ستاسې منظوم شعرونه ستاسې نثرونه او تاسې هر هغه څه چې لیکئ دا پر جامعه باندې د هغوی پر زړونو باندې اثر لري. په دې خاطر ډېره مهمه ده چې موږ هر سړی متوجه سو چې زموږ ستاسې مسؤلیت څه دی او دا هیڅ ونه بولو چې یو شی لیکمه دا خدا ناخواسته هغه لره قیمت نشته یا هغه پر چا تاثیر ونه لري. ټول څه چې لیکل کېږي هغه یقینا خصوصا د ځوان نسل پر زړونو د هغوی پر ذهنونو د هغوی پر اذهانو باندې یقینا هغه تاثیر لري. کوم څه چې لیکني یعنی ادیبان شاعران ناتخوانان چې څه وایي او بیا رسنۍ رسوي په جامعه کې تر ټولو تاثیرګزاره شیان همدغه دي چې کوي او یا هغه د دیني علماو ویناوې دي چې هغه د شریعت مطهره احکام ورته بیانوي. زموږ ستاسې ټولنه مسلمانه ټولنه ده یقینا د هغه د دیني امور را په دې خوا چې پر زړونو باندې تاثیر لري هغه هم د دغو کسانو لیکني او د دې شعرونه او د دې نثرونه او د دې هغه څه دي چې دوی په قلم یا په ژبه باندې وایي او خلکو ته یې رسوي او په دې کې زیات بخش او زیات تاثیر چې لري هغه زموږ ستاسې ځوانانو طبقه ده. دا 440 کاله کېږي چې زموږ تاسې د داسې یو فرصت په لاس نه و راغلی چې یو مرکزي حکومت ولرو او هغه د اسلامي نظام تر سیوري لاندې مکمل استقلال ولرو. الحمدلله دغسې وخت راغلی دی نو راځئ چې موږ تاسې نن د خپل فرصت نه او د خپل استعدادونو نه کار واخلو. خیر دی که تاسې یو ځای کې اوسېدلي یاست ستاسې سره ډېره رابطه نه وي سوې پر هغه اصلي ځای چې ته څومره مستحق یې هغه ځای ته نه یې رسېدلی په دې باید مایوسه نه سو. دا خپل مسؤلیت وګڼو که په کور کې یو که په کلي کې یو که په ښار کې یو که په مسؤلیت په ځای کې یو که نه یې د مسؤلیت په ځای کې انشاءالله یو وخت به راځي چې هر سړی به د خپل استعداد مطابق هغه د خدمت ځای ته رسیږي او پر دې کار روان دی. د همدې دپاره موږ ټولې هڅې کوو که رئیس صاحبان دي که معین صاحبان دي که مشران دي که د مشرتابه هدایت هم ټول همدغه دی چې هغه خلک چې کوم استعدادونه لري هغه باید د خپلې مسلمانې جامعې دپاره هغه باید سر کړي هغه څه ولیکي چې هغه د دوی په خیر باندې یقینا که موږ تاسې نه د دې فرصته استفاده وکړو او د خپلو استعدادونو نه استفاده وکړو موږ تاسې کولی شو چې د خپل راتلونکي نسلونو دپاره ډېر ښه اساس کېږدو د هغوی مفکوره د هغوی ذهنیت د وطن آبادولو ته راواړو
د هغوی مفکوره د هغوی ذهنیت اول و اسلام ته دوم د وطن آبادولو ته راواړو او خپل وحدت وساتو او خپل ارتقا خپل د ظرفیت د ځوانانو ظرفیتونو د ارتقا فکر ولرو نو دا ټول به د دې کوشش کوي چې د آینده موږ تاسې دا څه ستونزې لرو دا په لنډ وخت کې انشاءالله حل شي که موږ تاسې خپل افکار په صحیح توګه باندې اسلامي نظام احکام و خپلو خلکو ته ورسو په دې قناعت ونه ورکړو ته باور وکړه چې بیا به دغه ټول شکایتونه چې کېږي دا به ورکېږي شکایت اصلا که موږ اصلي هغه خپلې صحیح مفکورې ته وولېږو هغه اصلي زموږ مقاصدو ته ملګرو ته وپامو ځوانانو ته وپامو وطنوالو ته وپامو انشاءالله د شکایتونه به ټول ورکېږي ځکه هر سړی به خپل مسؤلیت وپېژني چې زما مسؤلیت څه دی او هر سړی به دا مسؤلیت وپېژني چې کوم سړی شکایت لري هغه څنګه تر هغه ځایه ورسوم چې شکایت یې راپسي نو الله پاک موږ تاسې توفیق راله راکړي چې دغه مسؤلیت چې زموږ تاسې په وړاندې دی یقینا په جامعه کې دغه کسان چې دي دا د ژبې او د زبان حیثیت لري د نور جسمه سره بیا خصوصا رسنۍ چې دي هغه باندې ډېر باید دقت وکړي چې هغه څه وړاندې کړي جامعه ته هغه څه ورسوي چې هغه د اسلامي نظام تر سیوري لاندې د خپلو خلکو خدمت کول دي راځئ که په خپل فکر کې کېږو خالي د ځان آبادول غواړو یا خالي ځان ته ګټه رسول غواړو هر ځای به څوک ځان ته ګټه رسولی شي ځای به ولاړ شي او که کله مې دا نیت ودرلودی چې موږ تاسې یو بل چا ته خیر رسول غواړو د بل چا خدمت کول غواړو نو ته باور وکړه چې الله پاک به ستا نه کار اخلي هم به تا ته نفع رسېږي هم به ستا ارتقا کېږي هم به د خپل وطن د خلکو د خدمت توفیق درکول کېږي نو الله پاک چې موږ ته دا توفیق را نصیب کړي او دا نیتونه چې خدای را پیدا کړي چې موږ تاسې همیشه د خپلو خلکو په فکر کې واوسېږو نه دا چې د خپل ځان لپاره کوشش کوو چې ورځ به که ته د بل چا دپاره کوې ستا به هم کېږي د هغه به هم کېږي که د ځان دپاره کوې نو خدای خبر چې هغه به هم دومره ته وکولی شي که بیا نه وکولی شي نو زموږ ستاسې مسؤلیت یقینا ډېر غټ دی او د ټولو نه مو خواهش دا دی چې انشاءالله دا یوه دا غونډه نه دي چې مه کېږو نورې غونډې باید ولرو منسجم منظم باید ووسېږو او هغه څه چې موږ تاسې که د قلم والا دي که د ژبې والا دي که د لیک و لوست والا دي که د کتاب والا دي که د جریدې و د رسنۍ والا دي ټول باید فکر سره یو کړو او لاس سره ورکړو و خپلې جامعې ته و خپل آینده نسلونو ته هغه څه یو اساس پرېږدو چې بیا په موږ کې څوک خدای ناخواسته د دې خبره ونه کړي چې یا څوک د منطقې خبره کوي یا څوک د زبان خبره کوي او یا څوک هغه پردي کلتور او پردی رواج موږ ته راوړي چې پر هغه باندې موږ خدای ناخواسته بیا په مابین کې افتراق یا اختلاف راځي الحمدلله ښه فرصت دی دا هغه منفي شیان ټکي ورځ په ورځ د بینه ځي هغه شیان چې پر هغه باندې جامعه تقسیمېدله هغه شیان چې په هغه باندې د خلکو په ذهنونو کې تشویشونه وه هغه جامعه چې زموږ تاسې قوت یې ضعیفه کاوه هغه د منځه تلونکي دي هغه څه راتلونکي دي چې زموږ ته د جامعه قوت په مومي او د مخ پر قوت او د وحدت په لوري باندې درومي او ان شاء الله په دې کې به موږ تاسې ټوله کوشش سره کوو د یوې ورځې او د یوې غونډې خبره نه ده زه اوس بیا هم دا وایم چې هر ځای کې که اوسېږئ مایوسه کېږئ مه خصوصا د اطلاعات کلتور وزارت ستاسې کور دی په هر ځای کې اوسېږئ هر وخت رابطه کولی شئ که د یو سره د بل چا سره که نن نه یي سبا هغه ځای ته رسېدی شي که ستا استعداد په کار ونه وړي استفاده ځینې نه سوه ځینې کېدلی باید رابطه سره وکړو چې زموږ دغه زما استعداد دی د دې نه باید خلک مثبته نتیجه واخلي د هغه څه مثبته استفاده وکړي او راځئ په ټولو دا کوشش وکړو خصوصا د رسنیو د لارې موږ ته د خپل په ګوټ ګوټ په خپل وطن کې هغه څه ورسوو چې هغه زموږ دغه جامعې په نفع باندې وي او د دې دپاره به ټول لاس ورسره ورکوو د یوه سړي کار دا نه دی دا نه د وزیر کار دی نه د معین کار دی دا ټول د دې جامعې کار دی که جامعه ټوله په دې فکر کې سي بیا مخ ته تللی سي او که چیرې یو د بل په کار پر اوږو باندې کار ور اړوو بیا مخ ته نسو تللی نو راځئ چې ټول لاس سره یو کړو او په خپل ټول توان باندې هغه څه د اسلامي نظام چې کوم ښېګړي دي هغه خلکو ته ورسوو او د خلکو د خدمتونو و اړتیاوې اسلامي نظام و اوسني امارت حکومت ته ورسوو او په دې برخه کې موږ تاسې خپل مسؤلیت ادا کړو هغه څه موږ تاسې وکړو چې هغه د دې وطن هغه د اسلام هغه زموږ تاسې د دې وطن د خلکو په خیر باندې وي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین